د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په افغانستان کې د پراخې وچکالۍ خبرداری ورکړی دی. د سازمان پر اېکس ټولنیزه شبکه لیکلي چې وچکالۍ د افغانستان 9 ولایتونه اغیزمن کړي دي چې شمالي ولایتونه ډیر زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان وايي چې وچکالۍ د کرنیزو حاصلاتو د کمښت، د څړځایونو د وچېدو او د اوبو د سرچینو د کمولو لامل شوی چې ټولنه یې د سقوط په درشل کې اچولې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د ډبرو سکرو سوداګرو ټولنې سره له افغانستانه د ډبرو سکرو صادراتو په وړاندې د ننګونو د لرې کولو په اړه خبرې کړې دي. دغه پاکستاني ډیپلومات ویلي چې د اصلي سندونو د صادرولو په اړه به د سوداګرو اندېښنې له پاکستاني او طالب چارواکو سره شریکې کړي. صادق خان د سوداګرو ملاتړ د دواړو هیوادونو د اقتصادي ودې لپاره مهم بللی. مخکې له دې پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د تورخم، غلام خان او خرلاچي په سرحدي لارو کې د پاکستان ګمرک چارواکو د اصلي هیواد سند د نشتوالي له امله له افغانستانه د ډبرو سکرو واردات ځنډولي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د اوبو لګولو د بند جوړولو اعلان کړی دی. دغه سازمان پر اېکس ټولنیزه شبکه لیکلي چې دا بند 131,000 متره مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري او له 2500 څخه زیاتې کورنۍ به ترې برخمنې شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان زیاته کړې چې د خاکریز ولسوالۍ د بند جوړول به اوبو ته لاسرسی ښه کړي او د سیلابونو خطر به راکم کړي.